له هر څه وړاندې د افغانستان په شمال سمنګان کې او بلخ ولایت د رامنځته شوې زلزلې له امله شهید شوو هېوادوالو ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. زخمیانو ته عاجله او شفای کامله او غم ځپلو کورنیو ته د عظیم رب له دربار څخه نعم البدل غواړم. په دې ستر غم کې ځان ورسره شریک بولم. قدرمنو وروڼو، هېوادوالو، له بده مرغه چې د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د زلزلې له امله د رامنځته شوي ملي غمیزې ټغر لا نه و ټول شوی چې په سمنګان او بلخ ولایتونو کې مو یو ځل بیا د زلزلې له امله ډېر شمېر هېوادوال شهیدان او ټپیان شول او درانه مالي زیانونه ورسېدل. موږ په دې غمجنه پېښه خواشیني یو او په دې سخت وخت کې د خپلو هېوادوالو تر څنګ ولاړ یو. په سمنګان ولایت کې شوې زلزلې دردونکې پېښه ده.